دوستانو نبی رسول الله فرمایي چې اولس ډلې داسې دي چې په قبر کې به دیتا رڼاوي او د دې قبر به فراخي او قبر کې به دیتا استنشن او مصیبت او تکلیف نه وي. په هغه کې اول ډله هغه دا چې څوک د بیمار تپوس او بوختنه کوي، یعنی چې کله ته پته ولګي چې لکه پلانکې رشتہ دار مې یا پلانکې کلیوال زما بیمار دی یا پلانکې دوست زما بیمار دی او د پښتون لذي او په وخت تپوس کوي، دا سه انسان ته په قبر کې رڼاوي او قبر به فراخي. او زموږ ته نه چې کله یو ملګری یا دوست بیمار شي او تپوس نه کو چې کله جمعه تراشي را سره ملو شي موږ ته او چې لکه تنخ کاری دي هغه زه خو بیمارو ما موږ ته خو یار خپنه شي معافي نه غواړو اوس ته تپوس کوم نه داسې نو دوستانو، بلکې چې کله ته معلومات شو څنګه ته پته ولګی دا چې لکه پلان کې بیمار دی مخسر دغه پښتنه پکار ده. او دې کې ناشنا فرموله دادا علماء فرمایي چې یو انسان بیماری او ته دغه بیمار پورسره لاړی چې دا کوم بیماری پاغه ده او ته تاسو کو دغه بیماری به تابانه ژوندۍ کې مدرازي دا به بل نه غدا فائدہ شو. او دوی مډاله هغه چې غي په قبر کې وراناوي او نور وي دا هغه څوک چې د اوړي په ورځ کې روجي نيسي، یعنی سخت روجي وي د ګرمه روجي وي او تند پکې زیاتې او دی ورځ کې د روجي نيسي نو الله تعالی بدتا قبر فراخ کو قبر به د نور ډکی لکه نن سبا دا موسم د اوړي دی او د پرشکال میاشتا پدې کې چې انسان روجي نيسي الله تعالی بدتا قبر د نور ډکی او قبر به فراخ کی. او درې مډال هغه چې د غریبانو سره او مصیبت زده خلکو سره امداد کوي د خپل وس مطابق، یعنی یو انسان فقیر دی مسکین دی غریب دی هغه سره امداد کوي هغه خرچا ور کوي، داس انسان ته الله تعالی قبر د نور نه ډکی او قبر به پراخه کیا. او سلورم هغه چې د مور او پلار تابعداري، مور او پلار د بد رد نه وي، مور او پلار د आवाज د پاس आवाज مو چتای هغه باندې ستګین روکاږي دغه حکم مني دغه اطاعت کوي هغه سره پوښتنه आवाज خبرې نه کوي هغه ته لاس پنامه ولاړي دغه خبره مني هغه ته چې کوم د سرټټي ولاړوي، داس انسان ته الله تعالی په قبر کې نرا رڼا او نور ورکیا او قبر به پراخ شي تر څو پورې چې د نظر لګیا. نو ان شاء الله کوشش وکړو د خپل وس نه زیات د مروکاره تابعداري کوو. او شپږم هغه څوک چې محبت کې د سردارانو سره، د سردار مراد علما دي، یعنی چې څوک د علماو سره او د عالمانو سره محبت ساتي د هغه سره ناس تاسو کوي د هغه سره په ښه انداز سره علیک سلیک او د هغه بي عزتي او بي حرمتي په دې سوشل میډیا باندې نه کوي او بد رد واپس نه وای او خبره اتر واپس نه غیبت نه کوي. داس انسان ته الله تعالی په قبر کې نور داخل کیا او جنت او د قبر الله تعالی د نظر پورې چې د کوم ځای پورې نظر لګي اغاز پورې د قبر پراخه کیا. او ماغه څوک چې دغه عمر په فقيري او غريبي کې تیر شوی یعنی فقیر او غریبی او چانه سوال نه کړي داس انسان ته الله تعالی قبر فراخي. او ته ما غسول چې لا اله الا الله ذکر ډیر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله او محمد رسول الله وسره نو داس انسان ته الله تعالی قبر دندون لکی. او دې کې دا مسله یاد ساتي چې لا اله الا الله بعض انسان صرف لا اله الا الله وایي نو هغه بیا وایي چې لکه محمد رسول الله وسره کله ویل نو اکثر علما فرمایي چې لا اله الا الله وایا او په سلام ځل وسلا محمد رسول الله وایا نو بس دا ټیک ده. او کاری سره محمد رسول الله وای نو دا خوري غوړو بهتر ده. او نه هم هغه څوک چې الله تعالی ولا کبر فراخي او رڼا بور کوي نو دا انسان چې دی همیشه رښتیا وای او دروغ نه وای په غاب کې دروغ نه وای د ملګرو د خوشاله لپاره هم دروغ نه وای د ملګرو د خندون لپاره هم دروغ نه وای بلکې هر ټیم دی رښتیا وای دروغ نه ځان ساتي الله تعالی باندې قبر د نور او رڼا نه دکی او در کوم حد پورې چې د نظر لګي هغه پر الله تعالی قبر فراخه کیا. ولسم هغه څوک چې هغه د فقیرانو مسکینانو یتیمانو سره بنو محبت ساتي هغه سره چې کوم دی هغه ته بد نظر نه ګوري هغه ته پسپک نظر نه ګوري نو دا انسان الله تعالی قبر فراخه کیا. او یو لسم هغه څوک ته چې سخیوي او صدقه ورکړي او د الله تعالی په لار کې ورکړه کوي. او یو بزرګ چې کوم دی فرمایي چې زه د الله تعالی په ذات درېزل قسم خورم چې په صدقه سره مال نه کمیږي په صدقه سره مال زیاتیږي او په صدقه سره په مال اولاد او کور کې برکت راځي او په بخیلتوب سره چې کوم دی په مال اولاد او د کور نه برکت اوچتیږي به برکت راځي. نو ان شاء الله کوشش وکړو د خپل وس نه زیات د الله جل وجلاله په لار کې صدقات ورکوو.